هسې مې جام ته وکتل سکي څکل خو مې نه ما ویل چې خوند یې څه دی رنګ یې څه دی وړل خو مې نه ډېره لیدل ملیاره ستا د بدنیتي او بخیلتوب مې کته ملیاره ستا د بدنیتي او بخیلتوب مې کته ګلونه ماله بویول ګوره خوړل خو مې نه ډېره وای پرون یې تورې شوغولې د شیدو مجنونان پرون یې تورې شوغولې د شیدو مجنونان چوار د وینو اشنا راغی بلیدل خو مې نه ډېره وای پښتنې پیغلې هسې تارانه پلو په مخ که پښتنې پیغلې هسې تارانه پلو په مخ که ګوره زه خپله یو پښتون یم در کتل خو مې نه خدایه تا د ټول جهان پیدا کړو لویه خدایه تا د ټول جهان پیدا کړو په دې جهان کې د زما جانان پیدا کړو بیا د مینې خوښي تا ورکړه مین ته بیا د مینې خوښي تا ورکړه مین ته بیا مین ته د زړه خفګان پیدا کړو په وطن خو د سپرلی راوستو خدایه په وطن خو د سپرلی راوستو خدایه بیا سپرلی ته د سپیره خزان پیدا کړو ډېره لیدل هر عاشق به په غضب کې گرفتار وي احمدینه هر عاشق به په غضب کې گرفتار وي احمدینه کمین چیرې په ځان کې ځان پیدا کړو ډیر ښایسته او زبردست کلام ورسره شریک کړ ملیار صاحب یو څو پوښتنې پوښتو بیا به درڅخه وروسته شاعري اورو ملیار صاحب که د خپل ځان شناخت په باره کې لږ تعارف وکړې ډېر به خوښ شو زه احمدین شاه د منځۍ او د نظر زوی د درویخیلو اوسېدونکی چې په حال وخت خپل د کلي کې ورا اوسېږم دا چې ورا ډېر مخکې کړاوونه تېر شوي دي ورا ډېر زمان تېر شوی دی خو دا چې موږ ته داسې ورا موقع نه وه مسیده شوې لکه دا نن کاشکې چې ورا مخکې موږ دغه پروګرام جوړ کړی وای ستاسو دپاره ورا د ټولو کومو وطندارانو دپاره زه د فلحال د درویخلو د منځۍ اوسېدونکی یم په درویخلو کې اوسېږم ډېر ښه ملیار صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي الحمدلله الله دې رضا شي ښه ژوند تېرېږي هېڅ مشکل نشته الله دې ټولو ته داسې ژوند ورکوي لکه ما ته چې راکړی او د ټولو غریبو خلکو ته د خپل ژوند په مقابل کې ژوند غواړم چې دوی ته داسې ژوند ورسېږي نشته څه مشکل ما سره ښه ژوند تېرېږي الحمدلله ډېر ښه ملیار صاحب له کومه راهیسې مو شاعري پیل کړې ده شاعري خو زما د بچپن نه داسې وښیه چې د اووه کلنۍ تر کلنۍ نه زما د غزل د شعر د ادب سره مینه وه او محبت مو بیا ما دا کوشش نه دی کړی چې ما داسې زیار ایستلی وي چې په دغې کې مې پرمختګ کړی وای خو چې کومه وخت کې د شعر یوه حمله په موږ راغلي څه ذهن ته راغلي هغه مو لیکلي دي جمع کړي مو دي هغه چې به تاسو واورئ ورځ به درته ووایم نو د بچپن نه ما د شعر سره علاقه وه نو خوند به یې راکولو چې ما شعر به مې ویلو یا به مې شعر ورجنه مو لیکلو دا د ما ورجنه مو د بچپن نه یو ارزو ډېر ښه ملیار صاحب کومه شاعري ټولګه مو راوتې یا نه ما چاته نه ور غزل ورکړي او نه مې ور چیرته وای په مجلس کې ویلي دي صرف هغه خپل د زړه براس مې چیرته راغلی شعر مې لیکلی دی یخې مې دی او خپل ورسره مشغول شوی یم ډېر ښه ملیار صاحب لیدونکي به په تمه وي نو دې وخت کې مسلسل یو څه کلمونه درڅخه اورو بس وبه وایو وای هسې مې جام ته وکتل سکي اڅکل خو مې نه هسې مې جام ته وکتل سکي اڅکل خو مې نه ما ویل چې خوند یې څه دی رنګ یې څه دی وړل خو مې نه ډېره لیدل ملیاره ستا د بدنیتي او بخیلتوب مې کته ملیاره ستا د بدنیتي او بخیلتوب مې کته ګلونه ماله بویول ګوره خوړل خو مې نه ډېره وای پرون یې تورې شوغولې د شیدو مجنونان پرون یې تورې شوغولې د شیدو مجنونان چوار د وینو اشنا راغی بلیدل خو مې نه ډېر وای پښتنې پیغلې هسې تارانه پلو په مخ که پښتنې پیغلې هسې تارانه پلو په مخ که ګوره زه خپله یو پښتون یم در کتل خو مې نه دا بیت بیا ماورو وای پښتنې پیغلې هسې تارانه پلو په مخ که ګوره زه خپله یو پښتون یم در کتل خو مې نه زبردست وای دغه احسان د زمانې د الزامونه په ما دغه احسان د زمانې د الزامونه په ما ازغي په اور مې سوځول خو څه کرل خو مې نه
ما احمدین چې د پښتو نه اف کولی نشو ما احمدین چې ما احمدین چې د پښتو نه اف کولی نشو خو چې تا وژړل ما وژړل ژړل خو مې نه های یو بل دی ارشاد اوري وای همغه میخانه د خورنګونه پکې بیل بیل همغه میخانه ده همغه میخانه د خورنګونه پکې بیل بیل جام همغه جام د خمرونه پکې بیل بیل های ډیر وای ساقي ستا په میخانه کې زه په تشو پیالو څه کړم ساقي ستا په میخانه کې زه په تشو پیالو څه کړم ماله ډکې پیالې راکړه خو خوندونه پکې بیل بیل ډیر ښه وای ساقي داسې شراب راکړه چې د عمر دیوانه شم ساقي داسې شراب راکړه چې د عمر دیوانه شم جانان هغه جانان دی خو نازونه پکې بیل بیل وای ساقي داسې څه تیار که چې میزان و جهان هیر شي ساقي داسې څه تیار که وای ساقي داسې څه تیار که چې میزان و جهان هیر شي زړګی هغه زړګی دی خو زخمونه پکې بیل بیل اوره ده وای ساقي داسې څه تیار که چې میزان و جهان هیر شي زړګی هغه زړګی دی خو زخمونه پکې بیل بیل وای ساقي جام ته لاس ورتیر که په پیالو مې صبر نشي ساقي جام ته لاس ورتیر که په پیالو مې صبر نشي غزل د احمدین دی خو خیالونه پکې بیل بیل جام همغه جام دی خمارونه پکې بیل بیل همغه میخانه ده خورنګونه پکې بیل بیل خپل منزل ته رسیدل څه آسان نه دی بیا د خپل زړګي بایلل څه آسان نه دی چې ښکار شوی ښکار د اووتو د لاسه د الوتې ښکار نیول څه آسان نه دی کومې سترګې چې په زړه کوي اثره هغو سترګو ته کتل څه آسان نه دی یو مثال د عاشقۍ د سمندر دی یو مثال د عاشقۍ د سمندر دی سمندر ته ګډېدل څه آسان نه دی یو مثال د عاشقۍ د سمندر دی سمندر ته ګډېدل څه آسان نه دی تورې زلفې په مثال دی د خماره تورې زلفې په مثال دی د خماره د خمار سره لوبېدل څه آسان نه دی عاشقي مثال د اور د احمدینه عاشقي مثال د اور د احمدینه په سره اور کې سوځېدل څه آسان نه دی ډیر زبردست کلمونه مر سره شریک کړه ملیار صاحب دی وخت کې د مرکې پای شي بیم دی کدی وخت کې د مسافر ملګرو لپاره چې دی وخت کې مونږ د سکرین پر شا باندې ګوري هغه لپاره که د مسافرۍ برا کې یا کوم بل غزل ورته ډلای کوي نو ډیر بخښ شو بس مننه وبایو ارشاد وای بیا په تورو سترګو اشارې راته کوي نه بیا په تورو سترګو اشارې راته کوي نه نن مې په زړګي د بڼو غشي وروي نه وای زلفې یې ماران ښکاري زه ترېنه ایرېږمه هسې نه چې ومې خوري نه ورنږدې کېږمه کله چې غوسه شي سره ورونه بلوي نه نن مې په زړګي د بڼو غشي وروي نه وای سترګې یې نشه ښکاري خوله یې د خوږه غوندې سترګې یې نشه ښکاري خوله یې د خوږه غوندې مخ یې د ګلاب په شان زنه یې مڼه غوندې تش په یو نظر د سړي خونې ورانوي نه نن مې په زړګي د بڼو غشي وروي نه وای دا خو ناز نخرې کوي زمانه چې ګیلې کوي دا خو ناز نخرې کوي زمانه چې ګیلې کوي زما سره یې زړه لګي او هسې دا کیسې کوي او دا خو احمدین بیچاره هسې زوروي نه نن مې په زړګي د بڼو غشي وروي نه او بیا په تورو سترګو اشارې راته کوي نه بس تر دې ځایه پورې ونو ډېر خوند یې وکړه ملیار صاحب نو د زریات لیدونکو لپاره که د وروستۍ کې کوم پیغام لري پلانډو کې نو مایک مو په خدمت کې ده بس زه ټولو مینهوالو د دې ما غږ چې څوک اوري بس دغه زما ارزو ده چې په خپل منځ کې مینه محبت ورورولي دوستي ضد بغض کینه او په خپل منځ کې د یو بل سره تضاد باید ونه کړو په ورورولۍ سره ژوند وکړو او په خوشحالۍ ژوند تیر کړو او دویمه خبره دا چې ټولو افغانانو ته زما دغه خواسته ټولو دوستانو چې څوک زما غږ اوري چې په خپلو بچو باندې باید درس ووایي هغه یې هدف ته ورسوي او کوشش پرې وکړي چې وردی درسونه وایي که بچی وي که بچي وي او د دغه لوی نعمت نه باید محرومه نشي
او غټ ارزو به زما په اخري کې دا وي چې ټول افغانان باید ور یو وي او په ورورلۍ ژوند وي او په دې وطن کې امن وي او ټول افغانانو ته دغه ور ثبوت ورسېږي چې زموږ وطن اوس وطن دی، مرګ نشته، قتل نشته، ژوبله نشته او ورورولي ده، دوستي ده. او دا زما ور اخري پیغام دی. ډیر بهترین پیغام را سره شریک کړ. د دریات لیدونکو دا و د ملیار صاحب سره یو کوچنی شانت ادبي پروګرام تر بل دغه پروګرام ما یاد او په کمره کې را سره همدرد صاحب ته اجازه راکړی. خو وخت او خیچاره